د بلوچستان ایالت پر یوه مهم پوځي مرکز ډلهیي برید دوام لري. لسګونه پوځیان وژل شوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بلوچستان په ژوب ښار کې پر پوځي چاونۍ ډلهییز برید شوی او د دې خبر د خپرېدو تر شېبې د دواړو خواوو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دغه پوځي مرکز تېره شپه شاوخوا 2:30 بجې برید پیل شو او تر سهار وختي پورې په شدت روان و، خو له 1 ساعت نسبي کرارۍ وروسته بیا شدید شو. د ژوب اوسیدونکي وایي چې د ښار لمنو ته د لا د ډزو غږونه ورځي او هلیکاپټر ویني چې پر چاونۍ له پاسه ډزې کوي. چارواکي وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي ټپیان شوي او ویره لري چې په چاونۍ کې به درنه مرګژوبله پیښه شوې وي. د ژوب یوه چارواکي مرستیال کمشنر حافظ طارق د امریکا ډیوي راډیو ته ویلي چې د حمله کوونکو پر ضد عملیات روان دي او ځینې برید کوونکي وژل شوي دي. یو شمېر خبري سرچینو ویلي چې تر اوسه د لسګونو پوځیانو وژل کېدو خبر دوی ته رسېدلی دی. هغه د مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه ښوده او دا یې هم ونه ویل چې د حمله کوونکو شمېر څومره دی، خو یادونه یې وکړه چې په چاونۍ کې پوځیان له حمله کوونکو سره په جګړه بوخت دي او په ښار کې بیا پولیسو مورچې نیولې دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او پاکستاني چارواکو هم څه نه دي ویلي. په بلوچستان ایالت کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو ترڅنګ TGP هم فعالیت کوي. قدرمنو کتونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.